سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړې داسې یو ډاکټر چې د 9 کسانو پلار ثابت شو. ډاکټر جان کربات لیک تر لږه د 9 کسانو پلار ثابت شوی دی. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې ګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. د تازه معلوماتو لپاره در سره همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګونې نشان ووهئ. په هایلند کې د ښځو د حاصلخیزې یو ډاکټر چې 2 کاله وړاندې مړ شوی و اوس د 9 کسانو پلار ثابت شوی. پر ډاکټر جان کربات تور دی چې لږ تر لږه 9 کسیو کې د خپل منی په مرسته هغه ښځې میندواري کړي چې د کلینیک ته د میندوارۍ په تړاو درملنې ته ورتللې. نوموړي هغه مهال دې ښځو ته څه نه ویلي چې خپل منی یې کارولې، خو اوس ډي ان اے ازموینې ثابته کړې چې د ګڼ شمېر کسانو اصلي پلار و. هایلند کې قاضیانو د تېرې جمعې پر ورځ اجازه ورکړه چې د ډي ان اے ازموینې پایلې اعلان کړي. د ډاکټر جان کربات یو زوی جوی ویلي له تېرو 11 کلونو راهیسې د خپل اصلي پلار په لټه کې و. د نوموړي په وینا اوس یې بالاخره خپل اصلي پلار معلوم کړ او نور دې کیسې ته د پای ټکی ږدي. د دې 9 کسانو وکیل ټیم بیوټرز ویلي د 100 کلونو له شکونو وروسته د قضیې له پایلې خوښ دی. په 2018 کال کې یو شمېر کسانو ډاکټر کربات په دې تور محکمې ته بوتلو چې له ده سره یې د خپلوي شک درلود. محکمې ویلي په دوی کې یو کس کټ مټ ډاکټر کربات ته ورته و. ډاکټر کربات په 2018 کال کې د 9 کلونو په عمر مړ شو. هماغه کال محکمې د ډي ان اے ازموینې سپارښتنه وکړه خو پایلې یې تر دې دمه نه وي اعلان شوې. له پایلو جوته شوه چې ډاکټر کربات یو شمېر هغو ښځو ته چې د امیدوارۍ په تړاو درملنې لپاره د ده کلینیک ته ورتلې خپل مني ورکړي. ډاکټر جان کربات ځان د حاصلخیزې په ډګر کې نوښتګر معرفي کاوه.